شاده خیره ګراوند له راورسېدلو دا زموږ مین پلیر دا دی هغه سره کټ کوي ای لاندې وردي دا وردي هی چیز پر خلی T20 نه T20 16 چمپیون دوی کوي چې الله په موږ وګټي دای میشري کدی وای بیا که موږ وګټي نو بس په تاسو دا زموږ ټیم دی وروره اوس نوې ټیم جوړ شوی د ګورو کټان سره ګډ ور دي کټان مینه دي جوړ کړ دا ټیم په ایمرجنسي کې جوړ شوی شاته د مر سم کې سیمیټ شوی دا هغه د ځوانانو ګټل است ټیم نه چی اتفاق نه لای سو ټارګټ مې ور کړی 172 شا وب سوبس در جوړ 108 یعنی ټیټی اسا اتفاق نالی خو ډیر مشهور ټیم هم دی مضبوطه ټیم په څو کړی د سکران کې تکیز باندې پاور کله تور شه شا میچ پاته دی عظمت ویل دا ورته ولاړ ها جوړ پخې چې شه د چې شوک نه لګ اته کوش سیاست ده ول تعالی زم کیما ته ویل دا ورته ولاړ شه بس دا یاران د دیګر د ورور زموږ بیټینګ دی اد ودانې اوس ځانونه تیاری نو بیټینګ لزان تیاری ای نور خپل ځانونه ورته سټي چنو دا تی څنګه یاست شاده خیره موږ خبر ته موټر کې شه نوسته د بنې ډیره زیاته ګرمي د اجمر کلاړیان دي لګیا دي بیټینګ روان دي یو اور وسه کازو کړه تقریبا اوس په یو ګن سوي په وایټ سوي بلا بالر ډیر په پریشر کې دی د بیټسمن ډیر چمتو ولاړ دی اجمر د ګروپ نثار سي دی هغه دی بیټینګ کوي او هغه بل سي دی احسان الله ورورن ای بچاو سي او احسان الله چې دی دا اوس د کوم نه شروع کړی دی زموږ پهلوان احسان الله چې دی کښینه ګرانی کوته مخه خشه ده معنا امین یو برکی فروټس غلولې پرایمین څنګه کړی په ګلای په څنګه کړی دا غټ پروجیکټ څه دی ځان چولې دی دا ټیم ځان وسکې دی غټ مار دی دا نو کومش دا نه وي اوس وی سوکا موږ ټیم ته مور چولې دی آی ټیم ته ونه یا ټیم ته د مر سره په ټینس کې بازی کوله په ټینس څنګه پیلونه کوي هر انټرنیشنل شروع دي که څه ټاکله بسمنه په ګبراو کې راوځي یا د سار ولار دي د دې ګبراو کې 300 جل کېانی او کله بیا د سامبرینګ ولاري سټریټ اټل دوی ساده وامه کو د پورته کې او دا نو غلط کار ایو زه وکړم چې فلانه ټیم کوي ضرورت پیش زموږ مین کلاړي نثار او سولرالي او ماشاءالله شب بیټینګ یو کې مدازمه څنګه و بیټینګ ډیر شو ماشاءالله ډیر شو سو چوکي چکه وشته ډیر و دي ما خو حساب نه نه څنګه ماشاءالله ډیر شو جانوران زبون جوړ کړی یا ډیر نه ولا د دې ازموږ ګرځه ازموږ امید د سره ولو هغه تا بیټینګ وکي موږ امید د سره امید مر په فیلډینګ کې د امید